بسم الله الرحمن الرحیم. په قریشي صاحب باندې دومره خبرې وشوې چې ما ته ښکاري د هغه اړخونه خو ډسکس نه شو، خپل ځان سره خلکو دغه کو چې د قریشي سره خپل تعلق دا کو. نو زه به دومره قدر ووایم چې قریشي یو نور دی او د نور رڼا په هره ذره په هر کائنات په ټوله کائناتو خپروي. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې قریشي افاقي شخصیت دی او د ده فایده ټولو خلکو ته رسېدل ده. که هغه د اقتدار په کرسۍ ناست دی خو اقتدار او اختیاراتو د کوپنۍ شان پړسولی نه دی چې والوځي. د هغې باردارې ونې په شان نور ښکته شوی دی چې کله پې بار او زمیندوش ځمکې ته راوکوز شي او ټولو خلکو ته پیدا رسېږي، که هغه چیت هم دی او که هغه دنګ هم دی. زمونږ ګران مشر ډاکټر صاحب خبره وکړه چې د قریشي صاحب غزل بنا او بنسټ عشق دی. نو عشق هغه لطیفه جذبه ده چې عشق په چا کې راشي نه په هغه کې بیا غرور تکبر او چې څه د دنیا برایي هغه پکې نه وي. ځکه خو مولانا روم فرمایي شاد باد ای عشق خود سودای ما ای دوای جمله علت های ما. نو چې کله قریشي صاحب یو عاشق دی نو دا عاشق دا خصوصیت دي چې هغه د ټولې دنیا دپاره فایده هغه د هغه دشمن نه وي. که د هغه سره څوک بد کوي خو هغه ورسره ښه کوي. نور ته که څوک ډېر لاړې توکي خو هغه خپله رڼا نه منې کوي، د رڼا هغه ته ځي. نو که زه هم دا ووایم چې قریشي صاحب سره که زه خپل تعلق او د زما سره چې څه کړي دي که هغه زه ووایم نو ما ته ښکاري چې هغه به خپل صفت کوم چې ما د قریشي سره باقي پاتې شوه. د قریشي د ذات چې څومره خبره ده نو دا یو مغربي مفکر وینا ده چې کم غټ سړی ته د ترقۍ لار چې ده که نه نو هغه په حقیقت کې صحیح د ماضۍ سره تسلسل کشاده ذهني او ذمهواري احساس. نو قریشي ډېر زیات بختور دی چې د هغه ماضي د اسلافو ماضي داسې پاتې شوې ده چې د هغه مستقبل وس موږ هم د دې زلمو په شکل کې وینو چې انشاءالله دا د قریشي تسلسل دی او قریشي چې تسلسل دی نو هغه به واقعي چې ډېر لوی زیات لوړ شخصیتونه وو. بله د ده کشاده ذهني زه به دا ووایم چې قریشي صاحب د ماضي تسلسل دی خو لیکن د ده دغه په د عربۍ یو مقوله ده چې دا ما قدر و خذ ما صفا. هغه شی پرېږده چې هغه خیچنې او دغی او هغه شی له جای صفا دی. نو قریشي صاحب د ماضۍ د تسلسل سره سره د حال داسې یو دغه دی چې ده چې څه ویل دي هغه د زړه نه ویل دي او د هغه شان د ماضي سره تسلسل د روایت پسندي نه کوي. د جدت غواړي خو جدت داسې نه غواړي چې لکه زمونږ جدت پسند یا زه به دا ووایم چې نیو معتزله چې هغه داسې د ځانه خبرې د عقل په بنیاد جوړې کړي چې د هغو عقل خامي او انعمت علیهم باندې هغه تنزو کړي. دا اوس زموږ یو رواج دی چې هغه یو داسې شخصیت راوالي چې هغه د کتاب به هم دی دغه کړی. لکه د مثال په طور بایزید انصاري به هغه د مسلمانانو اعلی لیډر او پته نشته چې څه کوي. یو مذهبي چې هغه تقریبا کرنالي چې هغه پښتون هم نو دا خبره دغه ده او اخوند درویزه او پیر بابا نو بغلو ایجنټ کی که چاته دا تاسو کو چې تاسو دغه کتابونه لوستي دي نو بیا سودم تشین دی. خو قریشي صاحب هغه شخصیت دی چې د دې ماضي تسلسل داسې دا کړی چې دا ما قدر و خذ ما صفا. او بله وجه دا ده چې د ده بل صفت د ذمهواري احساس دی ځکه چې د اکو بکو د خولې نه وتلې خبر خو بیا سند نه وي خو د قریشي د خولې نه وتلې خبر به سند وي. هغه د شعر په حواله او د غزل په حواله به هم د هغه د تقلید باعث وي. نو ده اخوا دې خوا نه دي ویلي چې څه ویل دي د ذمهوارۍ سره ویل دي او په تقوا باندې ویل دي. د تقوا مطلب دا دی چې ته
هغه پاکي بدني پاکي او ستا د ذهن پاکي خو بیا هم دی مطمئن نه دی ځکه چې په یو شعر کې وایي د باطن حال مې خدای خبر ولې ظاهر مې دا دی د تندي خیر مې ښکاره په جانماز پراته دي بیا هم دی په ځان باندې غرور نه کوي خپل ځان هغه مقام ته نه رسوي او دا د یو ښه صوفي او چې څومره سکوچت ځي نو هغه ته ځان دومره لاندې ښکارېږي نو هغه دا قریشي دی زه به په آخر کې دا ووایم چې غني خان وایي چې د تحریر شروع کېدل چې کوم ګران کار دی داسې د تقریر بندېدل ګران کار دی ځکه په قریشي باندې چې څومره زما شانې سړی هم که څه وایي نو هغه ډېر څه ویلی شي خو ما اوس یو قطعه ولیکله زه به تقریبا ما شاعري ده وایي چې هشام بابر وایي چې دی شاعري کوي که نه ما شاعري پرېښودې ده او زه شاعري نه کوم خو داسې شاعري چې دا بیا هغه شاعري نه ده او بیا ما ته ښکاري چې په هغې کې چې زما دغه به نه شي نو زه به دا ووایم چې تصویر د خپل اسلاف ندرت حال د قریشي رښتیا ده د پښتو د جبین خال د قریشي که هر څه د حالاتو ښکته پورته یې لیدلي ولاړ لکه د غر دی ډېر نیکفال د قریشي مننه